سلامونه دوستانو په سوپرمارکټ کې د بعضو اجناسو نمونه تاسو ته په الماني ژبه ښیم. دا مثلا هګۍ دي، هګۍ ته په الماني ژبه څه شوی what is this؟ Das ist Eier. Die Eier. دی آیر مطلب هګۍ د یو څخه زیات دی، مطلب جمع ده هګۍ. دا مثلا اوړه دي په الماني ژبه دې ته څه شوی؟ راځئ چې زده کړو what is this؟ Das ist Mehl. Mehl. میل مطلب اوړه دې ته په الماني ژبه میل. دا مثلا بوره ده، بورې ته په الماني ژبه باندې شوی what is this؟ Das ist Zucker. سوکه وای بورې ته. دا مثلا تشناب کاغذ ده what is this؟ Das ist Toilettenpapier. Toilettenpapier. دی توالتن پاپیر مطلب تشناب کاغذ. دا مثلا شودې دي په الماني ژبه باندې شودو ته څه وایو what is this؟ Das ist Milch. ملش شودې. دا مثلا مستې دي په لاس کې what is this؟ Das ist Joghurt. یوګرټ وای مستو ته. زده کړئ دوستانو ستاسو لپاره ښایسته ویډیوګانې